السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې په سنګل نیم باندې ايډي جوړه کړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په فیسبوک کې په خپل نامه باندې ايډي جوړوئ، اوس مثال تاسو یې د رحیم په نامه جوړوئ، نو تاسو یې صرف د رحیم په نامه نشئ جوړولی. تاسو به فل نیم ورکوئ، یا به رحیم خان ورکوئ، یا به رحیم الله ورکوئ، یا به محمد رحیم ورکوئ. نو بیا تاسو په هغه نامه باندې د فیسبوک ايډي جوړولی شئ، خو په سنګل نیم باندې نشئ جوړولی. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یوه طریقه درښیم، یو ټریک درښیم چې د دې ټریک په زړه سره به تاسو وکولای شئ چې په فیسبوک کې په سنګل نیم باندې په یو نوم باندې د فیسبوک ايډي جوړه کړئ. بیا که مو خوښه وه، که مو هر کوم نوم ورکوئ، که مو صرف رحیم ورکوئ یا صرف خان ورکوئ، نو بیا به تاسو وکولای شئ چې خپل فیسبوک ايډي مو سنګل نیم ته واړوئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول ورځ راځم په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاصوم. تاسو ته خپل فیسبوک اکاونټ درښکاره کوم. ګوره دغه اکاونټ دغه د بلال خان په نامه باندې ده. نو دغه اکاونټ زه سنګل نیم ته اړوم. زه غواړم دغه اکاونټ صرف او صرف د بلال په نامه باندې کړم. نو دې لپاره زه راځم د فیسبوک اکاونټ سیټینګ ته، د فیسبوک اکاونټ سیټینګ خلاصوم او دغه زه سنګل نیم ته اړوم. نو په سمپل تاسو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ، بیا په سمپل تاسو په نیم باندې کلیک وکړئ. نو زه راځم دغه لاست نیم زه ځینې میټاوم، ځکه زه دغه اکاونټ غواړم صرف او صرف د بلال په نامه باندې کړم. نو دغه رقم په ریویو چینج باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ، نو دغه ګوره موږ ته ایرر راکوي، و یو مست پرووایډ ا لاست نیم. وایي تاسو به لازمي لاست نیم خپل فیسبوک اکاونټ ورکوئ. نو فل نیم به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ ورکوئ، تاسو وایي په سنګل نیم باندې نشئ جوړولی. ګوره دغه ایرر فلحال موږ ته راکوي. نو اوس راځو تاسو ته هغه ټریک درښیم، هغه طریقه درښیم. که چیرې تاسو هغه طریقه ورسره استعمال کړئ، بیا بالکل تاسو په سنګل نیم باندې د فیسبوک اکاونټ جوړولی شئ. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو وی پی ان انسټال کړئ. د دغه وی پی ان نوم ده ټچ وی پی ان. او هو دوستانو ګوره دا یو خبره تاسو یاد ساتئ چې ټچ وی پی ان تاسو له پلی سټور څخه مه انسټالوئ. کله چې تاسو له پلی سټور څخه انسټال کړئ، هغه پری ورژنان وي، نو په هغه کې د انډونیشیا سرور کار نه کوي. نو د دې ټچ وی پی ان ډاونلوډ طریقه زه تاسو ته د دې ویډیو په آخر کې درښیم. نو تاسو به له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، ځکه هغه پرو ورژن ده، پریمیم ورژن ده، درپو والا ده. نو د دې ویډیو په آخر کې زه تاسو ته د دې طریقه درښیم چې تاسو به څنګه د ټچ وی پی ان پریمیم ورژن بالکل پرې را ډاونلوډوئ. نو کله چې تاسو بیا ټچ وی پی ان انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو ټچ وی پی ان خلاص کړئ. کله چې تاسو اول ټچ وی پی ان خلاص کړئ، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. سمپل ګوره په دغه بیسټ چوایس باندې به تاسو کلیک وکړئ، او دلته به تاسو ټچ وی پی ان چې دغه به تاسو د انډونیشیا سرور ته کنیکټ کړئ. دلته به تاسو په انډونیشیا باندې کلیک وکړئ، او سمپل به تاسو په کنیکټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنیکټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. نو دغه به اوس د انډونیشیا سرور ته کنیکټ شي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه کنیکټ شو. اوس به سمپل تاسو لاړ شئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو د فیسبوک اکاونټ سیټینګ ته به ولاړ شئ، د فیسبوک اکاونټ سیټینګ به خلاص کړئ. په پرسونل انفارمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، په نیم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیم باندې کلیک وکړئ، نو اوس د تاسو خوښه ده که مو خپل ايډي ته هر کوم سنګل نیم ورکوئ، نو هغه سنګل نیم تاسو ورکولی شئ. نو زه دا صرف د بلال په نامه باندې کوم. نو دغه خان زه ځینې میټاوم، نو زه رالم خان مې ځینې میټاو کړئ. نو به سمپله تاسو په دغه ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ، نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه دلته سنګل نیم ته واوښتی. اوس به سمپله تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ پاسورډ ورکړئ. نو زه راځم د خپل فیسبوک اکاونټ پاسورډ ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې ما د خپل فیسبوک اکاونټ پاسورډ ورکړئ. بیا سمپل تاسو په سیو چینجز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو چینجز باندې کلیک وکړئ، نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې مو خپل فیسبوک اکاونټ سنګل نیم ته واړوئ، او دغه اوس صرف او صرف د بلال په نامه باندې شو. نو زه راځم ګوره دغه تاسو ته ریفریش کوم. نو ګور دوستان تاسو په خپله کتلی شئ چې دا د بلال خان په نامه باندې و، او اوس صرف او صرف د بلال په نامه باندې شو. نو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپلې خوښې سنګل نیم خپل فیسبوک اکاونټ ته ورکولی شئ. نو اوس راځو تاسو ته د ټچ وی پی ان ډاونلوډ طریقه درښیم، تاسو څنګه دغه ټچ وی پی ان پریمیم ورژن بالکل پرې په خپل موبایل کې ډاونلوډولی شئ. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، مایوسي براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ، او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.com/touchvpn. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ،
او سمپل په دغه گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به اوس دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دلته به اوس تاسو لاندې ولاړ شئ، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. نو سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ټچ وی پی ان به تاسو له دغه څخه ډاونلوډ کړئ او دغه ټچ وی پی ان به تاسو له دغه څخه ډاونلوډ کړئ او دغه ټچ وی پی ان به تاسو له دغه څخه ډاونلوډ کړئ او دغه ټچ وی پی ان به تاسو له دغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.